یولو یا زنگدا زیم قسم نثر او شعر. شعر معنی کلام یقصد به الوزن والتقفیہ، یو کلام چې باغی د متکلم مقصد وزن او قافیه وی سره د خپل معنا نه، نو دغه ته شعر ویل شي. شعر د دې د ابتدا پته نه لګي چې دا شعر په کومه زمانه کې شروع شوی. البته د علماو د تاریخ الادب دا رائے دا چې اول په کلام نثر کې کلام مستجع پیدا شو، د کلام مستجعنا بیا رست رجس پیدا شو، رجستان دی وی نیمګری اشعار وی او د رجز نه رست شعر پیدا شو. څومره شعر چې د زمانی د جاهلیت نقل شوی دی، نو هغه شعر او وزن او په معنا کې انتهایی کامل ترین شعر دی. دویمه دا چې څومره شعر نقل شوی دی، نو دا د کل شعر د عربي لسمه شلمه حصه هم نه ده. اکثر شعر د جاهلیت ضایع شوی. د ضایع کېدو وجه دا وه چې په عربو کې د خط او د لیکلو رواج نه و. ټول څیز هغې به په حافظه باندې په یاد باندې محفوظ کوو. نقل شوی شعر د یو نیم سو کال د شاعرانو د شعر دی. دغه شعر ته شعر جاهلي وایي. څنګه چې خلک جاهلو، نو دا شعر د هغې د جهالت یو نمونه ده. البته په دغه شعراو کې د ژبې فصاحت، ادبیت دا واضح ہو، نو شعر کی هم دغه چیز موجود. دغه جاهلی شعر یو نمونه معلقات جاهلیت په زمانه کې سخت دشمنی د قومونو په منځ کې سوا د اشهر حرم نه دا خلق آزاد نشه ګرځېدل. حضور علیہ السلام تا د یمن د ربیعه عبدالقیس قبیلی خلق راغی، یا رسول الله منګه تا ته شو راتلې دې د اشهر حرم نه، زمنګه استا په منځ کې دا د بزر قبیلی خلق دے. دا اشهر حرم و احترام و جاہلیت کی او مشهور و انتہائی مشهور سیزو سیب پخپل دشمن املاس نے اچتاو. یو میلہ کی یو سڑے دے دختری خیمی روان دے ناس دے، یو نوجوان بار بار واوڑی در آواوڑی ورطوی علکا داولی زی رازی ویزم رازم پدی چی دی خو پی جنم. تزما دفلار قاتلی او د ماک بیا مندلی، نو زبا یا بزمرم یا بتمری او چې خطا دې نه کوم.
پدې اشهر حرم کې به بعضې میلې لګېدلې عربو په پکې بعضې څیزونه خرڅ کړل نور څیزونه به یې واخیستل د خپل علاقې مصنوع څیز به یې خرڅ کړو او د ضرورت مطابق به یې واخیست په دې میلو کې عکاظ او ذوالمجانه د مکې خوا کې مشهورې میلې وې یو میاشت تقریبا به لګېدلې وې خلک به دې کې آزاد ګرځېده بیا دې دپاره به خلکو د خپل قوم د فخري حصې دا به په نظم او په نثر کې بیانولې سړی به پاسې زمونږ قوم داسې دی زمونږ قوم داسې دی زمونږ د قوم پلان کې دا واقعه کړې دی کړي دا بادري کړې قصیدې به یې جوړې کړې بیا به کله کله حکم مقرر کاغه ته به قصیدې پیش کېدلې حکم چې د کومه قصیده منتخب کړه چې دا قصیده د سګري کال دا منتخبه قصیده دا نمبر 1 دا نو هغه قصیده به ولیکل شوه په بیت الله پورې به لټکاو شوه بعضې به لټکاو شوې بعضې نه بیت الله پورې د اهم څیزونو لټکاوېدل دا یو معبود هارون الرشید چې د خپل حکومت تقسیم د 2 زامنو په منځ کې وکړو نو د هغې حکمنامې 3 نقله جوړ کړل یو نقل یو زویلا بل زویلا او بل بیت الله کې لټکاو نو دا معلقي دا هغه منتخب اشعار دي چې د هغه زمانې لوی شعراو دا منتخب کړي دي او پسند کړي دا منتخب قصیدې دا یوازې دا 7 المعلقات نه دي دا 7 معلقین دي او بعضې دواوینو د عربو کې 50 معلقي دا نقل شوي بعضو د هغې نه انتخاب د 10 معلقات کړي معلقات 10 او بعضو د هغې نه داو معلقي منتخب کړي دي اتفاق د شعراو د بلغاو داو معلقي دا په هغې کې بهترین معلقي او اوږدې معلقي معلقه ورته په دې وایي چې زوړندو به شوه په بیت الله د شعراو د جاهلیت د هغې مراتب خلقو بیان کړي دي نمبر 1 شاعر نمبر 2 نمبر 3 چې کوم شاعر متفقون علیه د ټولو نه زیات شاعر هغه خلق وایي چې امرؤ القیس دوام نمبر طرفه ده نو په دې معلقو کې د ټولو نه مخکې معلقه د امرؤ القیس په دې وجه باندې راوړې شوې ده
امرؤ القیس د بنو اسد د یو نواب زوی او پلار عیاش او ظالم او دې سخت عیاش او ظالم بدخویو دغه عیاشی شراب نوشی دې حتی ورسېدله د قوم د پلار په شکایات وکړل نو پلار دې جلاوطن اذا شرط ذي التضا تسميقنا دے اوت دان لیتا سی مرگری پیدا کل کہ اغیبا زیف زیبانگے استوگنا کولا داکی او کوخان ساتل حسون ساتل او عیش پرستی کول دا دی معمولو ځان له یو د بدمعشانو یو ګروپ پیدا کړو بنو اسد د پلار د مظالمو نه تنشو هغې د پلار ووجه یو بل سړی د هغه په ځای خپل نواب او مصر مقرر دته د پلار د مرګ خبر راورسېد نو دا داوی چې ضیعنی ابي صغیرا وحملني کبیرا دار په ورکوالي کې ضایع کم ملک نه ویستم ځان سره اونساتلم او چې ذلی شم نو پمای درون بوج د پلار د قصاص واچو اليوم شرب ولا صح نن بشراب کم بیا بنسکم سومیت د پلار بدلنی اغستله او تیارے اکو او په بنو اسد یو حمله وکړه د خپل خیال مطابق پورا انتقام وانغستو بیا دوباره تیارې شروع سمعون بن عادیه یو سره چې هغه په وفاداری کې مشهور ترین او امانتدارو د خپل وسلې هغه سره امانت کې خودلې او دا امرؤ القیس روم تلار عیسایان ملک تا هغه زمانہ کې د ایران او د روم ولوی بادشاہي د عربو نوابان بعضی با دا رومیانو زیر اثرو او بعضی دا فارسیانو زیر اثر بو د روم د بادشاہ نه امداد او بنو اسد تقطو لگی دا اغی وفد الیگو د روم بادشاہ لا ورتوی چې منستا سرا کما بدی کری دا چې زمن خلاف زمن د دشمن سرا مدد کے تحفی تحائف بغورو بعض روایات کی راضی کہ بادشاہ امرؤ القیس لفوج ورکرو واپس سک او بعض روایات کی راضی کی نا ورکو یا خوبیہ رائے بدلش بدلرو دیو پدې او مرض ولګي دا وجود پوله شواغې نمبر نو باز وايي چې د روم بادشاہ د یو داسې جامه ورکړه
چې په هغې کې داسې زهریلي پوډرو چې په هغې باندې د باندې دا مرض راغی او بعضې وایي چې نه د دې وجې نه چې دی ډېر شرابي و او یکدم د شراب بند کړل نو د هغې د وجې نه پې دا مرض راغی نو امرؤ القیس په روم کې مړ شو د ده هغه وسلې چې د سموئل بن عادیه سره وې د بني اسد هغې نواب سموئل حمله وکړه د ده د قلعې نه ګیر چاپېر محاصره وکړه وی زمونږ تا سره نوره دشمني نشته زمونږ د دشمن وسلې دي هغه موږ له راکړي هغه وی زه په امانت کې خیانت نه کوم که هغه ورثه چې کله راشي ایله به یې ورکړي د سموئل زوی د قلعې نه بار و هغې خلکو ګرفتار کړو او یې که ته دا وسلې نه راکړې نو موږ به دې زوی ووژنو سموئل دې ته تیار نه شو زوی یې وله مړ کړو او دغه خلک بیا دا مراد واپس شو خلق دی وجه وی اوفا من سمعول لانکه د سمعول نام زیاد وفادار دی هغه دومره وفا کړی وه بیا چې کله اشهر حرم رالو نو د اشهر حرم په دا کې د امرؤ القیس وارثان رالل او سمعول ورته هغه وسلې ورکړي دا د امرؤ القیس تاریخ او د هغه ترجمه د ده دیوان شته هغې کې د ده اشعار جمع شوي دي لیکن هغه پورا تصدیق سره نشي ویلی چې دا د امرؤ القیس اشعار پورا په پورا د هغه دي او که نه په دې کې دست شوی دی بهر صورت ضایع شوی اشعار د امرؤ القیس دا د نقل شوو نه زیات دي دا مشهوره معلقه د ده د دې یو خلاصه واورئ دې په ابتدا کې تشبیب کوي تشبیب هغه عاشقانه اشعار ته وایي چې په هغې کې شاعر راتلونکي مقصد ته د خلکو ذهن کې نشاط خوشحالي پیدا کړي دې اشعارو ته تشبیب ویلی شي تشبیب شعراو د خپلې محبوبې په حسن هم کړی دی د خپل عاشقه په عشق د هغې په رقت او زیاتوالي هم کړی زه داسې عاشق د جاهلي زمانې زیات تشبیه په دې کې و چې د معشوقې د کندراتو ذکر وشي ځکه عرب خانه بدوش خلک دوه درې میاشتې به یو ځای وو دوه درې میاشتې به بل ځای وو کله به چې ویری شو دې طریقه باندې تشدید نیول دا په زمانه د جاهلیت کې ډېر زیات امرؤ القیس هم په دغه انداز باندې تشدید کړی دی بیا د ده اگر چې د ډېرو ښځو سره تعلق راغلی خو د تره لورې یا د تره لور سره مینه او محبت په هغې کې د یو دوه واقعو د هغې ذکر یې کړی دی یو مکالمه یې ثابته کړې ده د هغې سره د بحث او د خبرو اترو ذکر یې کړی دی هغه ذکر
نبات بیا د معشوقې د حسن ذکر کړی دی په هغه انداز باندې چې څومره د دواسو بیا د خپلو تکالیفو د مصایبو ذکر او د شپې د اوږدوالي چې په ما باندې د غږونو نه شپه اوږده شوې نو د اوږدې شپې ذکر کوي او خپله بهادري بیانوي بیا د بعضې کارونو او د خپل اس صفت کوي او په دې خپل اس باندې د بعضې کارونو واقعات بیانوي او د خپل اس یو اوږد صفت کوي د هغې نه بعد یو نقشه د باران ذکر کوي یو باران راغی او داسې باران راغی داسې راغی دومره سخت و دومره چلو څو سیلابونه رالل نو د هغې سیلابونو منظر دا شان بیانوي لکه یو سړی چې هغې منظر ته ګوري په دې باندې د خپلې معلقې اختتام کوي دا د معلقې خلاصه ده دا نقشه چې ستاسو ذهن کې نو انشاءالله د هغې نه وروستو به تاسو ته د معلقې ذکر او د هغې بیان آسان وي یو شعر نیمې ویمه اولاني شعر امرؤ القيس بن حجر بن العمل الكندي د کندا قومنا امرؤ القيس شاعر يسوي خفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بست اللواء بين الدخول فأوملي فتوزح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال خفانب فعول كمن ذكرى مفاعيل حبيب فعول ومنزلي مفاعل بسخط فعول لوابنت مفاعيل دخولي فعول فحوملي مفاعل داي تقطيع دا بحر طويل بحر نده تاسو سبع معلقه ویلی یا متن الکافیم ویلی نو دا هغه بحر نده د مفردات و تحقیق خفا قف امر دے د وقف یقفونا وقوفا ادریدل خفا یا صیغه تسنیه دا دو مرګرو ته خطاب دے او عرب شاعرانو اکثر دو مرګري ځان لا قائم کړی او اغي سره مکالمه او خبرې کوي قليل يكون الناس حزن وعبرة واذا ما دو مرګري خلق نه دي دا غم او اوخ کې تویول به مرګري دا بیا حقیقتا دو مرګري یا به ځان لا خیالي مرګري متصور کل بعض خلق وی چې دا خفا اصل کې دی خفن نون تاکیدی خفیفه لی او دا صیغه د مفرد دا قفن قف ایها الصاحب اے مرګری یا ادریگا نبکی د بکایت کی بکاءن د باب د ضربن مونا جرن فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ذكرى فعلا وزن
ذکر یذکر ذکرا ذکرا ذکر یذکر ذکرا پجب یادول ذکر یذکر ذکرا پڑھ کی یادول یاد کول نچا حبیب احبہ جمرازی منزل منازل جمرازی ست اللواء دا مقام نمدے شاید کی لواء لی مانا کوگوالے تاویدل او سقط مانا غرزیدل مانا آغا کندہ چی تاوشیدہ نو دا آغی شگرہ غرزیگی کمری را جڑیگی نو دغزیتا سقط اللواء قدیبہ جویلی شوی دخول او حومل دام دا مقامات نمونوی توضح او مقرات دام دا مقامات نمونوی لم یعفو افا یعفو عفن عفی یعفا عفن بمانا دا زریدو رسیدو افا یعفو عفن کراشی مانا درگزری کل رسم رسوم جمرازی نشانو توئی نسج ینسد نسدن مانا وودل دا جابی منسوس وودل شوی جابی توئی جنوب او شمال هواگانی شمالی جنوبی یو بالمقابل چلیگی دا یو طرفنا دا بل طرفنا دا دا مفردات و تحقیق شو دا شاعر مقصد الحزن او غم دا معشوقی پا کلدراتو باندی دا معشوقی دا رحلت او دا سفر نبعد بیانی وائی خفا ایوہ الساحبین اے زما دو مرگرو تاسو ادری کے رازے چی لگدری دو نب کی تو اجاڑو من ذکرہ حبیب دا ذکر دا حبیبنا ومنزل حبیب او دا منزل دا حبیبنا دا محبوب رانا جدا شوا او دا منزل کندر فاتشو او دا منزل کم دے دے بسست اللواء پسست اللواء مقام کے دے سست اللواء کم دے دے وإذا سقط اللواء حدود أربعة شمالا جنوبا شرقا غربا داخلي کارخدا مشرق سے مغربی سے شمال جنوبی سے وی بین الدخول فحومل دا سقط اللواء دا دخول او دا حومل کمنز کدے فتوضح فالمقراس او دا توضح او دا مقراس کمنز کدے دا غزے دے تبوائی اتدادو دا یاد کہ تاتا دا محبوب دا زی سپت لگی کدا وینا ما تخطورا پتا لگی دا کدا زی کدے فدیزے کی چی اغیر دیوان کوٹی جوڑی کرے وی آبادی کریو او اغا اونریدن نو دا اغیر اغا نخلاوی خپورشتا ونشتا فا اغیر باندے دا یو طرفنا بادی جنوبی راگے نو شگی بے پیراوارا ولی نو پسمش نو بل طرف میں بادی شمالی با پیراغے اگر شگی بے چلن نکلی اگر آبادی بخکارش نو لل رات لل کری پدی باندی بادی جنوبی و بادی شمالی ساکت لل رات لل کری لکسنگا جتا جامع باندی جامع اوگل باندی لل رات لل چیگی دات شوی لکدائی دی بادی جنوبی و شمالی جدید پاس صادر جوڑ کئی لکسن کی جولا زیو راضی تختل صادر جوڑولو باندی کپڑا جوڑولو باندی لم یعفر اسمها نجروان شویلو نخد دی کور لما نفجتها ووجد آغنا نفجت عليها چه غودل کری دی پدی باندی من جنوب و شمال بعد جنوبی و بعد شمالی نفس دا کنایا دا دتلو راتلونا تشویح ورکری سے
دا یو کپڑی سرا چې په هغې باندې نافذ تلل راتلل کوي نو دا ځای ما ته معلوم دی د دې نشانات وسم باقي دي